حنان بارکزی زموږ یو زوړ شاعر دی، ژوند یې موږ ویلی دی تر 1292 قمري پورې دی ژوندی و. د کندهار بلبل کندهار هم ځان ته وایي چې په مرګ لاړ سي حنان رنګه بلبله، پرې خفه به ګل رخان د کندهار وي. چې حنان مړ سوی نو به دا ښایسته خلک ګډ په خفه وي د حنان رنګه بلبله چې مړه سوه. خبره داسې ده چې دا سړی چې دی دا د حمید بابا انداز خو موږ ویلی وو، شعرونه موږ ویلي وو، دا د هغه پیروکار دی. شعرونه یې خاص د حمید بابا رنګه دي. نو دوی د حمید بابا په تاثر کې وایي د حمید د خوشنظمۍ په زراعت کې، د حمید د خوشنظمۍ په زراعت کې دا حنان دی د فکر خوشچین. فهمه زوی بنده نه دروازه نو بیا ټکاری نه ځي. دا هوا چې راځي بس شوري یې واردي خالی دروازې مابین کې یو شی نسته چې ماتې سوې په هغه ورځ ماتې سوې. نو د حمید د خوشنظمۍ په زراعت کې دا حنان دی د فکر خوشچین. یا حمید بابا دونې زراعت کرلی دی د خوشنظمۍ د ښایسته نظمونو. د حنان چې دی ځان ښیي دا خوشچین دی. خوشچین معنا هغه وږي سپسټولۍ لو بل چا کړی دی یو پاته وږی چې دی هغه زه پسټولوم. دونې زراعت دی چې دا زراعت ګرده وړی دی. مطلب یې دا دی چې د حمید بابا صفت یې هم کړی دی او بیا دا هم ویلی دی چې زما انداز او رنګ هم د ده رنګه دی. ښه ما او یار لکه دوې سترګې همسایه یو، یو د بل په کور خبر نه یو هېڅکله. دا سړی دی. مشهوره شعرونه دا زموږ ته چې کوم آثار د دغه په لاس راغلي دي دی تر 1292 هجري قمري کاله پورې ژوندی و. نور یې د ژوند سرکونه نه معلومېږي، 1815 ورته ویلی شو، تر هغه راهخوا ته نه معلومېږي. دیوان یې ستا د پښتو پوره دیوان یې چاپ شوی دی او د فارسي شعرونه یې ستا یوه مثنوي یې ډېره مشهوره ده، یوه یې کیسه ده هغه مشهوره ده، دا یې نظم کړي دي او د خط هم ښه خط خاوند و. نو له ځانه سره میرزا حنان لیکلی. میرزا بیا پخوا د ښه خط والا ته ویل، به د چا خط ښایسته و نو بیا له ځان سره میرزا هم لیکلی. نو دا ما په یو کتاب کې ویلي وو. زه به د ده یو څو شعرونه درته ووایم. د کندهار دغه سړی چې دی دا ډېر ژور فکر لري، ډېر پای ته رسېدلی فکر لري. یعنی دی وایي دا غفلت نیولی زړه به ریز مریز کړم، ماتېده د زنګ وهلي کلب کیلي ده، کلب چې زنګ وکړي ماتیې به بل علاج یې نسته. نو دی وایي زما زړه م زیاته زنګ کړی دی بل علاج یې نسته، ماتوم به. نو دا غفلت نیولی زړه به ریز مریز کړم. ښه تاسې واورئ د ده یو غزل ده: برای څوک وړي ستا د دوو سترګو له جنګه، هر باڼو د تیز ویشته کله خدنګه. خدنګه دا نه یي دا تیرکمان غسي ستروزي داسې لرګی. نو دا یې چا ته وویل؟ دا د باڼه غسي ته غسي و چا ته وویل؟ بڼو ته. نو محبوب ته وایي ستا دواړه سترګې چې دي دا تر دواړو سترګو د خدنګ غوندې غسي راولي. نو د محبوب د ښایست او د سترګو د باڼوګانو اثر ذکر کوي. نو وایي له دې زه ګټه نه سو کولی، بس مینه م ده در سره او ستا باڼوګان چې دي هغه ښایسته دي. ما د زړه شیشه د طفل په لاس ورکه، کې ساتي کې په اتاب ولیله څنګه. ما د زړه شیشه چې ده دا وایي کوچني ته په لاس ورکه، اوس کې ساتي او کې له ډبرې ولي. ښه دا نه ده معلوم، د کوچني نو څه معلومه ده. یو شی 2 منټه خوښ دی، 2 منټه پس خوابت دی چې د مځکې ووځي. داسې دی که نه دی؟ نو د انساني فطرت دغه تقاضا چې ده دا ډیره ضروري ده چې ته فیصله داسې کوه چې هغه سړی چې ته کوم کار حواله کوې هغه د هغه اهلیت لري که یا چې اهلیت پکښې وي هغه قدر کار کوه. یو نااهله ته چې ته سره زر په لاس ورکړې نو دی څه په خبر دی چې دا سره زر څه معنا لري؟ ته یو نااهله سړي ته یو داسې خبر وکړې چې هغه نه په پوهېږي نو هغه څه په خبر دی چې د دې خبرې څه اهمیت دی؟ اوس ګورئ شعر اسانه سو که یا ما د زړه شیشه د طفل په لاس ورکه، و ما زړه وایي کوچني ته په لاس ورکړي، دا د زړه شیشه چې ده. کې ساتي کې په اتاب ولیله څنګه. اوس کې ساتي د کار دی او که خشکه ورځي او له ډبرې ولي هغه هم د کار. دا شیشه مو دا ودته ورکړې. مطلب یې څه دی
چې ما پر یو کشني باندې مینه کړې ده، یو کشنی محبوب مې دی، زیاته دغه دی، نادان دی، نه پوهېږي، دی پوهېږي، زما زړه پوهېږي، ساتي یعنی مینه را سره کوي، او که مې بې پروا کوي مینه نه را سره کوي. اصل مقصد یې دا دی په آرزو کې د وصال د کوم ګل رخ دی چې ممځکه سوه په اوښو لاله رنګه. یا زما دغه مځکه چې ده یا د چا آرزو خواهش لرمه دا د وصال د ملاقات دا د کم ګل رخ د ګل رنګه مخ چې وي دا د کم یوه دی چې مې مځکه سوه په اوښو لاله رنګه. یعنی مځکه مه داسې لاله غوندې تکه سره که دونې اوښکې م بهېدلې دي چې وینه ده وي اوښکې ګر سره دي نه لاله رنګه ښکاره کېږي. دا د چا په مینه کې مقصد یې دا دی د یو چا په مینه کې ډېر په تکلیف یم، نو دا اسانه خبره یې لږ په لفظونو کې سره پراخه کړې ده، ښایسته کړې ده. پر خاطر مې هومره پروت د غم غبار دی. ستا له تامه خاطر مانده دی، موږ وایو که نه وایو خاطر یې مانده سو. نو پر خاطر مې هومره پروت د غم غبار دی چې آینه مې سي د پدید ډکه له رنګه. آینه چې دا له رنګه داسې ډکه سوې ده چې ورته وګورم زیاته دونې طبیعت خراب دی، په آینه کې خپل مخ ووینم بدرنګه یم. سړی پریشان وي د هغه چهره هم خراب وي. نو پریشانه سړی چې آینه ته ودرېږي نو بیا څه حال دا چهره څه ده؟ دا د دننه حالاتو کیفیت بیانوي. یعنی ستا طبیعت خراب دی نو دلته به ښکاره اسانه سوی شعر. بیا چې ته آینه ته ودرې خپل ځان پارون څنګه وم نن مې رنګ بد دی نو طبیعت ته خراب دی. نو دلته پر چهره باندې سړی هر څه معلوموی شي. د چا چهرې ښایسته وي، مخونه یې ښایسته وي، دننه غم نه لري، پریشاني نه لري، بې غمه ګرځي. او دا د دنیا واحد خلق دی هغه ته بې عقله ویل کېږي. بې عقله سړی به ډېر برابر وي په چهره کې. هوښیار سړی خامخا به پریشان وي، خامخا به یو چرت وي. نو اوس واورئ پر خاطر مې هومره پروت د غم غبار دی چې آینه مې سي پدید ډکه له رنګه. آینه مه چې ورته وګورم له رنګه ډکه سي، مختلف رنګونه کې را پیدا سي. سپین سړی وم اوس پریشانۍ تک تور اړولی، تور سړی وم اوس یې ترغلی تک تور کړی. نو دی وایي زه چې آینه ته ودرم بس رنګ مه بدل سي. دا ستا د یو چا د غم خاطر را باندې پروت دی، غبار را باندې پروت دی زما پر خاطر باندې. دا یې ستا خوله ولیدله په ګلشن کې چې دا غمه چې غنچه سوه په زړه تنګه. د محبوب د خولې صفت یې له غنچې سره کړی دی. غنچه خو به پزه نه بند ګل چې لا نه یې غوړېدلی په څه طریقه چې ښکاري. نو دی وایي زما د محبوب خوله هم دغه رنګه کښنۍ ده. نو دی وایي دا ستا خوله چې غنچې ولیدله هغه هم د غونې په زړه تنګه سوه. مقصد یې چیش دی چې ستا خوله تر غنچې ښایسته ده. غنچه دومره ښایست نه لري لکه ستا خوله چې لري. نو د محبوب د دغه انداز صفت په څنګه تورو کوي؟ وسارات یې سترګو څه حیراني ورکه چې آیو یې وحشت نه خوري له پلنګه. وسارات یې سترګو څه حیراني ورکه چې آهو یې وحشت نه خوري له پلنګه. اوس به سترګو ته آهو ویل او پلنګ صحرا ته ویل. پلنګ معنا زمری پړانګ چې موږ ورته وایو. وایي دا داسې وسیرات سترګې داسې دي چې دا آهو چې دی دا اوس له ساراز هم نه ویریږي، دا له پریشانۍ هم نه ویریږي. یعنی په سترګو کې دونې زړورتیا ده چې له زمري هم نه ویریږي. یعنی اصل مقصد یې دا دی چې دغه وصی چې ده دا له هېڅ زمري په دې ځنګله کې نه ویریږي. یعنی د محبوب سترګې ما یو وخت هم پریشانه نه دي لیدلي، که هر رنګه حالات ورباندې راشي دی هغسې دی. نو د ده مطلب چیشتی صفت کول دی د محبوب. ننګ و نام د کل جهان واړه پر ځای دی. د کل جهان ننګ و نام پر ځای دی. حنان ویستا ستا ستم، حنان ویستا ستم له نام و ننګه. د هر چا خپل نام و ننګ غیرت پر خپل ځای ولاړ دی. یو حنان چې دی ستا ظلم دونې له ننګه ایستلی دی چې خلک پر خاندي. خلک دغه چې دا سړی څه له داسې بې شرمه دی، دا سړی څه له داسې سپین مخی یا سپین سترګی دی. نو دوی وایي دا ستا مینه ده نور نشته. اوس د ده استادي ګورئ، په دې کې بیا یو غزل ده. دی څنګه استاد دی؟ وایي له نوختو زخنه یم صبر کړونی. نوختان تازه تازه چې وشتان راغلي وي ښایسته
کله اوړي غل چې ډیر سي لاس غړونی له نوختو زخنه یم صبر کړونی پښتو ده که نه ده کله اوړي غل چې ډیر سي لاس غړونی کړونی غړونی یعنی هغه غل کله صبرېدی چې هره ورځ غلا کوي لاس ډیر غړی نو دی وایي زه ستا په مینه کې دونې په عذاب یم چې صبر ګه سره راځي نه دا غلا مه کړې د ده یم لکه هغه غل چې هغه هره ورځ غلایي کوي زیات هم کوت نه کېږي ښه نو دا د حمید بابا هم داسې شاعر دی له هره شعر سره یو مثال راړي ښه سردرد مې د عشق نه درومي له سره یا سردرد مې د عشق نه درومي له سره نصیحت به را تر څو کړې سر تړونی سر تړونی په پزه نه اثر چې زنانې په تړي داسې راواخیا نو یو چا ته وایي وایي ته څه نصیحتونه راته کوې چې پر سر دې راتړلی دي لکه سر تړونی زما د عشق درد له سره نه ځي زه عشقي نه پرېږدم که ته هر څو نصیحتونه راته کوې نو دا سر تړونی چې دی دا ستا زما تر سر تړلی دی د دغه یوه فایده نشته سر تړونی خلک څه وخت تړي چې سر یې درد کوي اوس خو اسانه شوه سر تړلو کې سړی سر وتړي په درد کې نو سر لږ وتړي بیا یې ټینګ نیولی بس لحاظ موږ خلک د درد په وخت کې د سړي سر ورکښېکاږي څه دی ورکښېکاږي چې لږ برابر سي نو سر تړونی هغه شي ته وایي چې ته سر په تړې او هغه وخت استعمالېږي چې ستا سر ډېر درد کوي نو دوی د نصیحت والا ته وایي ته څه نصیحتونه راته کوې زما سر چې کوم درد کوي هغه یې له عشقه کوي او عشق زه پرېږدم نه پرېږده دا ستا خبرې د شاعر او د نصیحت والا نه سره لګېږي د عاشق او د نصیحت والا نه سره لګېږي چې هر څونې عاشق ته نصیحتونه وکړي هغه دا خبر نه مني چې زه به خپل عشق یې لکوم ښه نو د نصیحت په اړه ډېر خلک ډېر شاعران و نصیحت والا ته هغه ما ته نصیحتونه مه کوه ستا د نصیحت څه فایده ده ستا په در کې طبیب وایي مار امان ته لا به ښه که دې حال تر دې بتر وای ډاکټر ته ورغلم هغه وویل تر دغه حال چې نور خوار سوی وای شوی تا خو دونې جنجال په ځان په غاړه اخیستی دی نو اوس لا هم دوی نه په تکلیف د ګلرخو د هوس په تناره کې هسې وسم لکه سوی اور لړونی اور لړونی پزه نه چې اور په لړل کېږي څنګه شعرونه دي څنګه استاد دی د ګلرخو د هوس په تناره کې هسې وسم لکه سوی اور لړونی یا د ښایستو په مینې کې مې داسې ځان خوار کړی دی لکه اور لړونی چې په اور کې سوځي ګرده ورځ له اور سره مخامخ یم په مینه کې ګرده ورځ له تکلیفونو سره مخامخ یم ښه بلبل وړي د خار جفا د ګل د پاره بلبل وړي د خار جفا د ګل د پاره بلبل چې پر ګل کښېني نو لاندې ازغان وي که په جګېږي هم دی وایي دا پروا دی د ګل د پاره نه کوي د رکیب به ولې نه یم مینه تړونی نو خار رکیب دی او ګل ته نو رکیب چې هر څه وایي ستا له وجې وړم ستا له وجې د ده خبرې چې دي دا زغممه بې نارو مې اوښې ځي د یار له غمه بې نارو مې اوښې ځي سترګو اوښکې ښیي د یار له غمه بې تنا د ژمي ابر وي ژړونی چې تنا نه وي د ژمي ابر د ژمي باران دا ډېر وي ما هم دننه زړه نسته لیکن اوښکې ډېرې را روانې دي نو هغه باران چې هغه تنا نه وي پکښې هغه نو تر ډېره روان د تنا باران خو څه ګړی وي ښه تنا یې کړه پکړو په باران وایي بیا ختم ای موږ چې باجړ ورته یې باجړ خو نو شروع وي نو دی وایي زما د مینې یا زما د اوښکې چې دي هغه داسې دي په مینه کې لکه هغه باجړي باران نو که یو تنا منا وایي او نارمه کړې وایي نو به خیر سړی چې وزاړي پښتانه وایي زړه هم د زړه سیری دی سړی چې ډېر خوابدی شي بیا چې وزاړي څه ګزاره یې وشي ښه او کوم سړی چې زاړي نه دننه خوږېږي او اوښکې تویږي هغه ډېر تکلیف وي پوهېږئ نو بې نارو مې اوښې ځي د یار له غمه بې تنا د ژمي ابر وي ژړونی دا تر ډېره ژاړي مرحمت به ولې یار په رکیب نه کا دا په دا پر سشتن ګران وي سپی خوړونی ښه سپی خوړونی څه دی چې خلک خوري هغه سپی پر خاوند ډېر ګران وي دغه سپی مې ساتلی دي پر ناوله د سړي نه غاپي نو هغه سپی زه څه کوم اوس وپوهېدې کم سپی پر قدرمن وي چې پردی سړی په کور کې نه پرېږدي پر غاپي خوري نو مرحمت به ولې یار پر رکیب نه کا
ما یار په رقیب باندې دی نازېږي نو دا یو خوړونه سپی دي خلک خوري د ده دپاره چې ته څه لرالې نو تا څه کول نو دی په نازېږي نو د دلته د شاعر مطلب دا دی چې رقیب د ده دپاره و خلکو ته ښکنځاوي کوي بد رد یایي خبرې کوي نو پر ده بیا رقیب ګران دی زموږ رنګه ساده خلک نه کوي دی وایي دغه ښه دی زما دپاره یو چا ته ښکنځا کوي نو یې مثال چش ورکوي وایي هغه سپی د خاوند خوښ وي چې خلک خوري اوس واورئ مرحمت به ولې یار په رقیب نه کا دا په دا پر سشتن ګران وي سپی خوړونی اسانه سوی شعر چې د سوز ژړا حنان په لوی سهار کړه له دې غمه غونچې سرې کړ پړونی یعنی سهار وختي له سوز له درد حنان زړه کوله نو له دې غمه غونچې سرې کړ پړونی غونچې خلاصې سوې سهار وختي غونچې خلاصېږي ګلان کېږي نو د حنان بیا دا شاعري فکر دی دا تخیل دی یعنی دا زما له غم خلاص شوې دا زما زړه دا زما نارې واورېدې نو دا د شاعرانو خبرې دي چې زه پلانې ولیدم بیا داسې وسو بیا داسې وسو دا ته وایي شاعرانه مبالغه چې کوي د ګلان خو غوړېدل لیکن دا زما له نارو غوړېدل زما له درده غوړېدل زما له غمه غوړېدل نو عنان بارکزی په اجتماعي توګه زه تاسو ته دا وایم چې زموږ د پښتو ادب ډېر ښایسته شاعر دی دغه دیوان په کوټه کې ډېر اسانه پیدا کېږي دا واخاستئ ویې ګوراستئ اریان بسئ چې دا څنګه شاعر دی نو که چیرې د حنان بارکزي په اړه یو پوښتنه لرئ وایي کندهار بله پوښتنه نسته